د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د مهال لنډو خبرونو ته. افغانستان غواړي د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پروژو کې 500 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سریک جومانګارین او مرپلاوي سره لیدنه ترسره کړې ده. په دې کتنه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي افغانستان له قزاقستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو او سوداګریزو مناسباتو د پیاوړتیا لپاره قوي هوډ لري او په همدې موخه دواړو هیوادونو 3 میلیارډ ډالرو ته د سوداګرۍ کچې رسیدو په موخه د لار نقشې مسوده لاسلیک کړې ده. ورته مهال قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال دې کتنه کې ویلي چې قزاقستان د تورغونډۍ هرات سپین بولدک اوسپنې پټلۍ پروژې او د تورغونډۍ هرات پاس د عملي چارو د پیل لپاره د 500 میلیون ډالرو پانګونې او همداراز په هرات کې د دغې پروژې د چارو پر مخ بیولو لپاره د لوجستیکي او ترانسپورتي شرکت جوړولو ته چمتو دی. پاکستان د افغان کډوالو د زورونو د پیښو د ثبت لپاره یو څلوري ساعته فدرالي کنټرول خونه جوړه کړه. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له سفر او اعلان وروسته شوی دی. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې د ملي ناورین د معلوماتو مدیریت مرکز کې له افغان کډوالو سره د مرستې او د احتمالي زورونې د شکایتونو د ثبت لپاره یو څلوري ساعته فعال فدرالي کنټرول روم جوړ شوی دی. محمد صادق وایي چې دا کنټرول خونه د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تأمین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار او ملپلاوي 13 ورځ کابل ته رسمي سفر وکړ او له طالب چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ په امنیتي، اقتصادي او په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. بل خوا د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د یادې کنټرول خونې له رامنځته کېدو هرکلی کړی او دا یې مثبت اقدام بللی دی. چین د طالبانو حکومت ته د شنګهای سازمان په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال محمد نعیم په کابل کې د چین له سفیر جاونشینګ سره په کتنه کې له دغې بلنې هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د دواړو لورو د طالبانو د حکومت او چین ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یې د ګډو هڅو غوښتنه وکړه. چین یو له هغو څو هیوادونو څخه دی چې په رسمي ډول د طالبانو سفیر منلی دی. تر دې وړاندې افغانستان د شنګهای سازمان د همکارۍ سازمان څارونکی غړی و، خو په 2021 کال کې د جمهوري رژیم له ړنګېدو وروسته یې غړیتوب وځنډول شو او له تېرو 4 کلونو راهیسې دغه سازمان په غونډو کې د طالبانو استازو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. ټرمپ د افغان ښځو لپاره د ځانګړي استازي دفتر لغوه کوي. نیویارک ټایمز د ځینو امریکایي چارواکو له حوالې خبر ورکړی چې د ټرمپ اداره د یو اجرایوي فرمان په مسوده کار کوي او د بهرنیو چارو په وزارت کې بدلونونه رامنځته کوي. تر راپور له مخې د دغې بدلون له امله ښایي د افغان میرمنو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر لغوه کېدو لامل شي. دغه مسؤلیت تر دې وړاندې رینا امیري په غاړه لاره چې د بایډن ادارې په وروستۍ ورځ استعفا وکړه. په سند کې راغلي چې د افغان ښځو لپاره د ځانګړي استازي دفتر په ګډون د ښځو اړوند ځینې پوسټونه هم د لغوه کېدو په نوملړ کې شامل دي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې دغه سند له مخې د ټرمپ اداره غواړي د دیموکراسۍ، بشري حقونو، کډوالۍ او د اقلیمي بدلون اړوند دفترونه هم وتړي. د ایران او پاکستان بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په تړاو غږېدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د صدر اعظم نه مرستیال اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا ټلیفوني خبرې تیر ماښام شوي او د دواړو لورو د افغانستان سیمې او د خپلو دوه اړخیزو اړیکو په اړه نظرونو تبادله کړې ده. د خبرپاڼې له مخې چې په دې ټلیفوني خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا هم بحث کړی او همداراز په خپلو کې د افغانستان پر وضعیت هم غږېدلي دي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې دغو ایراني او پاکستاني چارواکو پر افغانستان په اړه څه ویلي وي، خو تر دې مخکې هم بار بار د ایران او پاکستان لوړ رتبه چارواکو د افغانستان پر وضعیت بحثونه کړي وو. د رزمي لوبو افغان لوبغاړی احمد سهیل حسنزاده امریکا کې د یوې وړې نجلۍ د جنسي زورونې په تور زنداني شوی دی. د کالیفورنیا پولیسو رسنیو ته تایید کړي چې افغان لوبغاړی احمد سهیل حسنزاده د یوې وړې نجلۍ د جنسي زورونې په تور نیول شوی دی.
حسن زاده چې دمګړۍ په زندان کې د 4 لکه ډالر جریمه شوی او راتلونکي محاکمه یې د 3 شنبې په ورځ ده. تمه وه حسن زاده راتلونکي شنبه د رسمي لوبو په معتبره سازمان UFC کې لوبه هم وکړي، خو ویل کېږي چې UFC له یادې قضیې وروسته د هغه قرارداد لغوه کړی او پر ځای یې بل لوبغاړی راوستی دی. د 23 کلن سهیل حسین زاده لخوا د یوې 14 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې قضیه تر روان کال له پیله څېړل کېده. چین له امریکا سره د نویو تړونونو په تړاو هیوادونو ته خبرداری ورکړ. د رویټرز خبري اجانس راپور له مخې چین یو شمېر هیوادونو ته خبرداری ورکړې کله امریکا سره داسې سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي چې د دې هیواد ګټې زیانمنې کړي نو له سختو غبرګونونو سره به مخ شي. د چین د سوداګرۍ وزارت ویلي ټرمپ پر خپلو سوداګریزو شریکانو د فشار راوړلو لپاره په یوه داسې طرحه کار کوي چې له چین سره خپلې سوداګریزې اړیکې محدودې کړي څو له امریکا سره د تعرفو مافیت یا کموالی ترلاسه کړي. د چین او امریکا ترمنځ سوداګریزه جګړه وروسته له هغه زیاته شوه چې واشنګټن د چین پر وارداتو تعرفه 145 سلنې ته لوړه کړه او په غبرګون کې یې بیجینګ هم د امریکا پر وارداتي توکو 150 سلنه تعرفه ولګوله. چین او امریکا سوداګریزه جګړه د 2013 کال په پیل کې هغه وخت توده شوه چې کله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چینایي توکو د لوړ ګمرکي تعرفو لګولو اعلان وکړ او چین هم ورته ځوابي اقدامات وکړل. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د 88 کالو په عمر ومړ. د واتیکان حکومت د اعلامیې له مخې پاپ فرانسیس په سیمه ییز وخت سهار 9:15 د روم په کاسا سانتا مارټا سیمه کې په خپل استوګنځي کې مړ شوی دی. پاپ د سینه بغل له امله له کمزورۍ کړېده چې له همدې امله نږدې 1 میاشت په روغتون کې هم بستر و. پاپ د وروستي ځل لپاره پرون د عیسویانو اختر یا ایسټر د مراسمو پر مهال سن پیټر کلیسا کې راڅرګند شو. هغه د رومن کاتولیک کلیسا لومړنی لاتیني امریکایي مشر و چې په 2014 کال کې د پاپ په توګه وټاکل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیله مند دی چې روسیه او اوکراین به روانه اونۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. هغه ویلي چې یوې هوکړې ته د رسېدو وروسته به روسیه او اوکراین له امریکا سره لوی تجارت پیل او دواړه به شتمن شي. خو دا چې څه ډول به یوې هوکړې ته ورسیږي نور جزئیات یې نه دي په ډاګه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال او د بیا ځلې واکمنۍ وروسته بار بار د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د افغانستان کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله کابل ته راستنه شوه. د افغانستان کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله د 2016 کال نړیوال جام غوراوي پړاو سیالیو کې د پرلپسې بریاوو او دغه جام ته له لار موندلو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډلې نړیوال جام ته د لار موندلو لپاره د 3 اړخیزې لوبلړۍ 3 لومړۍ لوبې پرلپسې وګټلې او وروستۍ لوبه یې د کوربه نیپال پر وړاندې د باران له امله بې پایلې اعلان شوه چې په دې سره افغان لوبډله د ډیرو نمرو په درلودلو سره نړیوال جام ته ووته. د 2016 کال د 19 کلو نړیوال کرکټ جام به د 2016 کال په لومړیو کې د زیمبابوې او نمیبیا په کوربتوب ترسره شي. که څه هم د دقیقو نیټو اعلان لا نه دی شوی خو تمه ده چې سیالۍ به د جنورۍ په منځ کې پیل شي او د فبرورۍ تر پای پورې به دوام وکړي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.